بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو او لیدونکو د افغان تعلیمي اکاډمۍ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د 11 ټولګي د ریاضي موضوعونو درسونو په ادامه نن غواړو چې د میټریکس په څپرکي کې د ګوس په مرسته یا د ګوس طریقې په مرسته د خطي معادلو سیستم حل وڅېړو. دا چې څنګه موږ کولی شو د خطي معادلو سیستم د ګوس په طریقه حل کړو، د ګوس میتود سره کوم میتود دی، د همدې میتود د زده کړې دپاره زموږ سره د همدې ویډیو تر پایه پاته اوسئ. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، زموږ تاسې بحث یا موضوع چې دی د خطي معادلو سیستم حل د ګوس په طریقه یا سلوینګ سیستم اف لینر ایکویشن بای ګوس میتود. موږ تاسې چې کله د لینر سیستم اف ایکویشن چې کله حلوو یا د خطي معادلو سیستم چې حلوو د ګوس په میتود یا د ګوس په طریقه. ګوس اصل کې د جرمني هېواد یو ریاضیدان و چې هغوی هم په ریاضیاتو کې ډېر زیات کار کړی و، لکه څنګه چې په میټریکس کې د سیستمونو د حل لپاره د ګوس خپل ځان ته ځانګړی میتود جوړ کړي. د دې تر څنګ موږ تاسې په بله څپرکي کې د 10 ټولګي د کمپلیکس نمبر اختراع یا رامنځته راتلونکی شخص هم دی و، یعنې ګوس کمپلیکس یا مختلط عدد هم جوړ کړي، نو ځکه دی په ریاضي کې ډېر زیات کار کړی دی چې د جرمني هېواد ریاضیدانو. دا د ګوس د میتود په مرسته موږ څنګه کولی شو چې سیستم حل کړو. هغه د حل روش یا طریقه یې څه رقم ده. کله چې موږ حلوو 2 کاره اجرا کوو. یو کار دا دی په سطرو او یا ستنو باندې لومړنۍ عملیې چې کوو سرته رسوو. لومړنۍ عملیې چې چې موږ په سطرو یا ستنو باندې د سرته رسوو، موږ وایو چې پر سطرو یا ستنو باندې لومړنۍ عملیه، هغه لومړنۍ عملیه کیدای شي چې وي جمع وي، منفي وي، ضرب او تقسیم وي. دغه هلته موږ تاسې دغه لومړنۍ عملیه کیدای شي په جمع عملیه پر اجرا کړو، کیدای شي د ضرب عملیه وي یا منفي یا تقسیم. د دغو عملیو په اجرا کولو سره موږ په لومړي سطر باندې دا عملیه چې اجرا کړو ګټه څه شته؟ د دې ګټه دا ده په پایله کې یو مجهول له منځه ځي. که چیرې معادله 2 مجهوله درلوده، یو مجهول له منځه ځي، هغه بل مجهول موږ بیا په اسانۍ سره محاسبه کولی شو. که چیرې معادله 3 مجهوله درلوده، نو د دغه لومړنۍ عملیې په سرته رسولو سره موږ تاسې 2 مجهوله د منځه وړو، 3 مجهول پیدا کوو، بیا وروسته په هغه یو مجهول په پیدا کولو په اساس باندې نور مجهولونه چې کولی شو پیدا کولی شو. نو د ګوس په میتود کې هغه اصلي هدف دا دی چې موږ که 2 مجهوله و یو مجهول باید صفر کړو، که 3 مجهوله و باید 2 مجهوله صفر کړو، یو پاتې شي چې بیا هغه په اسانۍ سره لاسته راوړو. د همدې خبرو د زده کړو دپاره موږ تاسې لومړی مثال کړی دی. وایي دغه میتود چې تاسې د ایکس او وای قیمتونه پیدا کړئ د چا په مرسته؟ د ګوس د میتود په مرسته. موږ تاسې چې کله د ګوس په میتود کې د دې څخه قیمت پیدا کوو، د هغوی طریقه داسې ده. لومړی موږ تاسې میټریکس لیکو حل. میټریکس داسې لیکو د دې د ضرایبو څخه. د ایکس ضریبونه څو دي؟ د یو، لاندې هم د ایکس ضریب څو دی؟ یو. د وای ضریبونه چې دي 2 3 او دلته به ثابته برخه مو سره ولیکو. ثابته برخه څو ده؟ 5 او کله چې مې د دې د ضرایبو او د ثابتې برخې څخه یو میټریکس چې شي وکړي جوړ کړي زده کوونکو، اوس په دې سطرو باندې یا په ستنو باندې موږ تاسې لومړنۍ عملیې چې کوو اجرا کوو. په دغه عملیې په مرسته موږ تاسې هدف دا دی چې باید دا د ایکس یا د وای ضریب یوه دانه باید صفر سي. نو هغه عملیه موږ ته څنګه اجرا کوو؟ که چیرې موږ تاسې زه مثلا غواړم چې په 2م سطر کې چې دا د ایکس ضریب دی، دا د ایکس ضریب صفر کړم. څنګه کولی شم چې په 2مه معادله کې یا په 2م سطر کې د ایکس ضریب صفر کړم؟ هغه داسې صفر کېږي د دې څه چې دا منفي کړو، یعنې د لومړي سطر څه چې 2م سطر منفي کړو، دا نه صفر کېږي، حاصل یې صفر کېږي. نو باره داسې لیکو د دې جواب د R1 څخه R2 منفي کوو، حاصل یې بېرته په څه کېږو؟ په R2 کې کېږو. یعنې د R1 سطر څخه R2 سطر منفي کوو، بېرته یې حاصل چیرې کېږو؟ په R2 سطر کې. د یو څخه چې یو منفي کړو، اول سطر چې کوو خپله کاږو، ځکه پر اول سطر زموږ تاسې عملیه نه اجرا کوو. 1 2 5 د یو څخه چې یو منفي کې حاصل صفر پاتې، حاصل یې بېرته په 2م سطر کې لیکو. د 2 څخه چې 3 منفي کې منفي یو پاتېږي، حاصل یې په 2م سطر کې لیکو. د 5 څخه چې 2 منفي کې منفي 2، دا مې ولیکل.
اوس ته ګورې د دغې عملیې د منفي د عملیې د سرته رسولو په اساس موږ وکولی سو چې د یو مجهول ضریب صفر سي. کله چې د مجهول ضریب صفر سي مجهول له منځه ځي. اکس چې صفر سو په دې معادله کې اکس چې کله صفر دی یعنې د دغې برخې څخه دا موږ ته د څه شي ضریب راشي د اکس، دا موږ ته وای برخه راشي. نو کله چې اکس صفر سي دا برخه کې به اکس کله د صفر د منځه ولاړی نو باره موږ ته څنګه کولی سو چې وای په لاس راوړو. نو باره داسې لیکو چې صفر ضرب اکس جمع منفي یو ضرب وای، هغه جمع بیرته په منفي بدلیږي، منفي یو ضرب وای مساوي کیږي په ثابته برخه کې منفي دوه. صفر چې په اکس ضرب کې دا چې کېږي صفر کېږي، منفي یو چې په وای کې ضرب کې دا منفي وای مساوي په چا سره په منفي دوه سره. صفر چې منفي وای ولاړ سي منفي وای پاتېږي، منفي وای مساوي کېږي په منفي دوه. دواړې خواوې به په منفي اوه کې ضرب کړو چې تر څو د یا کې پر ضرب کړو په منفي اوه کې تقسیم کړو فرق یا توپیر نه لري. دا چې کله په منفي اوه کې ضرب کړي نو د وای قیمت حاصل مساوي کېږي په چا سره په مثبت دوه سره. د وای قیمت موږ ته پیدا کړي چې په دغه خطي معادلو په سیستم کې د وای قیمت څو سو دوه. کله چې د وای قیمت پیدا سو په هغه بله معادله کې چې په هره معادله کې موږ ته سیستم کې د وای قیمت شو د اکس قیمت په لاس راکړي. مثلا اوله معادله به د سیستم ولیکو اکس مثبت دوه وای مساوي کېږي په چا سره په پنځه سره. اکس خپله دوه خپله د وای پر ځای به خپل قیمت شو هغه څو دی دوه مساوي کېږي په چا سره په پنځه سره. دوه ضرب دوه څلور کېږي، ا طرف ته اړو باره منفي څلور راځي، پنځه منفي څلور، د پنځوس څلور ولاړ سي یو، نو د اکس قیمت په دې سیستم کې څو سو یو سو. یعنې دغه طریقې ته موږ ته د ګوس میتود یا د ګوس روش وایي چې د خطي معادلو سیستم حل کړو. اوس کله موږ ته د اکس لپاره یو قیمت په لاس راوړي او د وای لپاره دوه قیمت، دا که چیرې موږ په سیستم کې وضع کړو باید صحیح جواب په لاس راکړي. موږ ته د اکس پر ځای یو د وای پر ځای دوه، دلته چې یو کښېږده دا یو، دوه ضرب دوه څلور، څلور جمع یو پنځه، پنځه له پنځو سره چې شي زده کوونکو مساوي دي. دلته کې کښېږده د اکس پر ځای یو، دلته دوه ضرب درې شپږ، شپږ جمع یو اووه، اووه له اووه سره مساوي دي. نو زموږ سوال چې دی صحیح دی. دا خو دوه مجهوله وو. دویم مثال کې وایي که چیرې درې مجهوله سیستم یې راکړی هم موږ کولی سو چې د ګوس میتود په مرسته دا سوال چې وکړو حل کړو او د دې قیمت په لاس باندې راوړو. هغوی داسې دی چې اول به موږ ته حل موږ ته وایي تاسې د اکس قیمت پیدا کړئ چې څو دی، د وای قیمت په لاس راوړئ په دې سیستم کې چې څو دی، او د زیډ قیمت په دې سیستم کې په لاس راوړئ چې څو دی. حل موږ ته چې کله په دې سیستم څخه د ګوس په مرسته د اکس وای او زیډ قیمت په لاس راوړو، زموږ ته دپاره هدف زده کوونکو دا هغه وخت دغه درې مجهوله سیستم موږ هغه وخت حلولی سو چې دغه برخه چې شو کړو ضریب صفر سي، دا برخه یعنې په دومه معادله کې به یوازې د اکس ضریب صفر سي. دا زموږ ته دپاره ټارګټ یا هدف دی. په دې معادله کې باید د چا ضریب په درېیمه معادله کې د اکس او د وای دواړه. کله چې دا درې دانې صفر سي د دې معادلې څخه زیډ پیدا کېږي. کله چې زیډ دلته وضع کړو په دومه معادله کې وای پیدا کېږي. کله چې دواړه پیدا سو په درېیمه معادله کې چې وضع کړو بیا خپله وای پیدا کېږي. نو اوس په اول موږ ته د خپل ځان لپاره به اول د دې ضرایبو او ثابتو برخو څخه میټریکس جوړ کړو. د اکس ضرایب څو دي؟ دا یې دوه، درې، څلور، درې، یو، منفي دوه. د زیډ ضرایب څو دي؟ منفي یو، دوه او یو. ثابته برخه پنځه، یولس او درې. کله چې د میټریکس د ضرایبو او د ثابتو برخې میټریکس چې وکړي جوړ کړي، اوس نو موږ ته پر دې باید یو عملیه اجرا کړو. زموږ ته هدف دا دی چې دغه برخه باید صفر سي. اول ټارګټ شوې برخه دا ده چې په دوم سطر کې باید د اکس ضریب چې وکړو صفر کړو. څنګه صفر کېږي؟ نو په دې سطر کې په اول سطر کې کوم عدد ضرب کړو چې بیا دا جې منفي کړو بیا موږ ته صفر په لاس راکړي. نو موږ ته باره داسې کاږو، داسې یو عملیه اجرا کوو. که چیرې موږ ته په لومړي سطر کې درې ضرب کړو منفي درې، منفي درې ضرب چې شي ار یو جمع دلته چې درې ضرب کې د منفي شپږ، په دې کې به بیا مثبت دوه ضرب کړو چې باره مثبت شپږ سي. په دوم سطر کې به بیا دوه ضرب کړو، حاصل یا قیمت یې بېرته چیرې کاږو په دوم سطر کې. ورته ګورئ زده کوونکو په دې عملیه کې
په دې کې چې منفي 3000 کوم دا به منفي 6 شي، په دې کې چې بیا مثبت 2000 کوم دا مثبت 6 کېږي. مثبت 6 او منفي 6 سره جمع کړو خلاصېږي 0 کېږي. نو چې دا عناصر 0 شي په دا نور کې 0 مهم نه دی چې 0 کېږي که نه، زموږ ته دغه اوله برخه باید 0 شي. داسې عناصر په دې کې ضرب او په دې کې هم ضرب چې د دې د تفریق حاصل وروسته 0 شي. نو په دې کې مې 3 ضرب کوي، په دې کې مې منفي 3 چې منفي 6 شي، او په دې کې مې 2 ضرب کوي چې مثبت 6 شي. مثبت 6 او منفي 6 0 کېږي. نو برای جواب داسې لیکو. لومړی سطر چې کو خپله لیکو 2 3 منفي 1 5. په دې کې چې منفي 3 ضرب کې دی منفي 6 او دا مثبت 6 منفي 6 ته چې مثبت 6 راشي څو پاتېږي 0. په دې کې چې منفي 3 ضرب کې د دغې خبرې په اساس په اوله برخه کې منفي 3 ضرب و، په دې کې چې منفي 3 ضرب کې دی منفي 9 او په دې کې چې 2 ضرب کې دی 2 د منفي 9 څخه چې 2 کم کې دی منفي 1. په دې کې چې منفي 3 ضرب کې دی مثبت 3 کېږي او په دې کې چې 2 ضرب کې دی 4 مثبت 4 او مثبت 3 دی 1 او په دې کې چې منفي 3 ضرب کې دی منفي 15 او 2 په 11 کې دی 22. د منفي 15 څخه چې مثبت 22 کم کې مثبت وچ کېږي پاتېږي. دا بل سطر خپله کاږو 4 منفي 2 1 او 3. دا خو موږ ته څه اول عملیه چې پر لومړي سطر لومړنۍ عملیه اجرا کړله په اول سطر کې مو منفي 3 ضرب کړي، دوم سطر مې چې شو کوي سره جمع مې کوي. دوم عملیه موږ څنګه کولی شو اجرا کړو؟ په دې کې کله چې موږ تاسو په دې کې دوم عملیه اجرا کوو، دوم عملیه په داسې شکل اجرا کېږي. په دوم عملیه کې زموږ تاسو لپاره هدف دغه برخه 0 کول دي. په درېیمه معادله کې یا په درېیم سطر کې د x ذریعه باید 0 شي. دا څنګه 0 کېږي؟ په دې کې چې منفي 2 ضرب کړم، یعنې په لومړي سطر کې چې کله منفي 2 ضرب کړم منفي 4 کېږي، منفي 4 او مثبت 4 چې سره جمع کړو د دې حاصل چې کېږي 0 کېږي. نو باره داسې لیکو چې په لومړي سطر کې څو ضربه و 2 منفي 2 جمع درېیم سطر حاصل یې بېرته په چا کې کاږو؟ په درېیم سطر کې کاږو. یعنی په دې کې منفي 2 ضرب کوم دا منفي 4 کېږي، منفي 4 او مثبت 4 چې سره جمع کړي حاصل یې څه کېږي؟ زده کوونکو 0 کېږي. نو بره به داسې ولیکو د دې جواب. لومړی او دویم سطرونه چې کو خپله کاږو دا یې 2 3 منفي 1 او 5. دویم سطر هم خپله کاږو 0 منفي 1 مثبت 1 مثبت 1. اوس نو په درېیم سطر کې تغییر راځي. په دې کې چې منفي 2 ضرب کړو منفي 4 او مثبت 4 چې سره جمع کړو حاصل یې څه کېږي؟ 0 کېږي. په دې کې چې منفي 2 ضرب کې دی منفي 3، په دې کې چې منفي 2 ضرب کې دی منفي 6 منفي 6 او منفي 2 چې سره جمع کړو زده کوونکو څو کېږي؟ دی منفي 8. په دې کې چې منفي 2 ضرب کړو دا مثبت 2 کېږي، چې یو سره جمع کړو دا یې 3 او چې په دې کې منفي 2 ضرب کړو دا یې منفي 10 د منفي 10 سره چې 3 جمع کړو دا یې منفي 1 پاتېږي. دا برخه په لاس راله. اوس نو دا برخه هم 0 شو، دا خو هغه ثابته برخه وه. اوس نو چې کله دا 2 0 شو، دا د x او دا د x، درېیم قدم کې موږ ته دا برخه باید 0 شي. دا دوه خو په 0 شوله، نو په درېیم قدم کې باید د y ضریب په درېیم سطر کې 0 کړو. د y ضریب څنګه 0 کوو؟ د y ضریب باید په دوم سطر کې یو عدد ضرب کړو او درېیم سطر یا سره جمع یا منفي کړو چې تر څو هغه حاصل یې څه شي؟ 0 شي. ته ګورې دا منفي 8 دي، که د دې څخه دا منفي کړمه نه 0 کېږي. نو داسې عدد ضرب و چې په دې کې په 8 ضرب کړمه څو کېږي؟ منفي 8 منفي 8 چې په ضرب کې دا مثبت 55 او په دې کې به بیا مثبت 2 ضرب کړمه دا منفي 55 مثبت 55 او منفي 55 چې سره جمع کې حاصل یې څه کېږي؟ 0 کېږي. نو موږ ته داسې ورته وایي چې په دویم سطر کې منفي 8 ضرب و، په څوم سطر کې؟ په دوم سطر کې. په دې کې چې منفي 8 ضرب کړم دا مثبت 55 کېږي او په دې کې به ساده بیا مثبت 2 ضرب کړو په درېیم سطر کې. حاصل یا قیمت یې بېرته چیرې کاږو؟ په درېیم سطر کې. او د دې حاصل باید څه شي کېږي؟ 0 په لاس راکوي. دا لومړي سطرونه چې کوو خپله کاږو 2 3 منفي 1 او 5. دویم سطر هم خپله کاږو 0
منفي اوه او اوه. زده کوونکی یو شی باید تاسو متوجه یاست کله چې په دریم سطر کې ته دومه برخه صفر کوې اوله برخه دې صفر کړې دي یوازې له دویم سطر څخه استفاده کوئ چې د اول سطر څخه بیا په دغه وخت کې استفاده نشئ کوئ. ولې که د اول سطر څخه موږ استفاده وکړو دغه صفر سوې برخه بېرته په عدد ډکېږي زموږ ته بېرته هغه کومه زحمت یا خواري چې موږ ښکلې وه هغه له منځه ځي. نو ځکه یوازې له دویم سطر څخه استفاده کوې دریم سطر باید چې وکړې ته صفر کړې. او اوس نو چې په دې کې منفي 8 ضرب کې دا مثبت 6.50 او په دې کې چې بیا مثبت 2 ضرب کې منفي 6.50 مثبت 6.50 او منفي 6.50 څه کېږي صفر. دا په دې کې چې عدد ضرب کې دا سره جمع کې دا خو بېرته صفر پاتېږي دا هم څه کېږي صفر کېږي. منفي 8 څو کېږي 6.50 او 3 څو کېږي 21. نو باره چې کله د منفي 6.50 څخه یعنې کله چې دا منفي 8 ته ورضربو منفي 8 6.50 او 3 چې په 2 کې ضرب کې څو کېږي 21. دوی چې سره جمع کو یو چې مثبت بل منفي کمیږي دا یې 15 او دا یې 3 منفي 15 دېرش پاتېږي. په دې کې چې منفي 8 ضرب کې منفي 8 چې په 2 کې ضرب کې دا یې منفي 6.50 او چې بیا په منفي 2 کې ضرب کې دا یې منفي 49 یعنې منفي 6.50 او منفي 49 کله چې علامې یو رقم جمع کېږي دا یې 15 څلور نه دا یې 10 منفي 115. اوس نو چې کله دې دا قیمت په لاس راوړي اوس نو د ایکس په اوله معادله کې د ایکس په دویمه معادله کې د ایکس او د وای موږ تاسو ویلي وه چې کله درې مجهوله وي باید په درې مجهولو کې دوه مجهوله صفر سي یو مجهول پاته سي. ایکس او وای دواړه صفر سوي دي په درېیمه معادله کې یا دا د درېیمه معادلې ضرایب سوه. کله چې ایکس وای صفر سي زید په اسانۍ سره کولی سو پیدا کړو. اول موږ تاسو ته د اول برخه ایکس راښیي دومه برخه وای راښیي دریمه برخه د چا ضریب دی زید. نو اوس موږ ته څنګه زید پیدا کولی سو ایکس وای چې صفر وي دا د زید ضریب دی. نو باره موږ ته داسې لیکو چې منفي 15 زید مساوي 15 او وای و ایکس مې ځکه ونه لیکه چې ضریب یې صفر هغه چې کېږي صفر کېږي. دواړې خواوې چې پر منفي څو باندې تقسیم کړو د زید پر ضریب باندې دواړه طرفونه پر منفي 15 کوو تقسیموو. دا چې کله پر منفي 15 تقسیم کړي دلته به یوازې زید پاته سي دا چې بیا پر دې باندې تقسیم کړي درې رسیږي منفي 15. نو باره د زید قیمت څو سو زده کوونکو د زید قیمت 3 سو. زید خو پیدا سو د درېیمې معادلې څخه موږ تاسې زید په لاس راوړئ. په دومه معادله کې چې ایکس صفر دی وای او زید شته چې زید معلوم وي د زید پر ځای ږدو وای پیدا کېږي. نو موږ تاسې د دومې معادلې څخه بیا داسې لیکلی سو د ایکس برخه صفر ده منفي و وای جمع و زید مساوي کېږي په چا سره په و سره د زید پر ځای خپل قیمت ږدو منفي و وای جمع و خپله د زید پر ځای 3 مساوي په چا سره په و سره و 3 21 کېږي ا طرف ته یې واړوو منفي و وای به مساوي سي و منفي 21 د و څخه چې 21 کم کې دا به مساوي سي په منفي 14. دواړه خواوې چې پر منفي و باندې چې وکړو تقسیم کړو نو وای به مساوي په څو سره سي په مثبت 2 سره. د وای قیمت زده کوونکو څو رالی 2 رالی. کله چې د وای قیمت او د زید قیمت موږ تاسو پیدا کړئ موږ تاسو غواړو چې د ایکس قیمت پیدا کړو. نو د ایکس قیمت په اوله معادله کې که موږ تاسو د هغې معادلې څخه خپله یا د ضرایبو څخه بېرته معادله جوړوو کله چې معادله جوړه کړه د وای او زید په ځای قیمت ږدو ایکس باید په لاس راکړي. په درېیم برخه کې د دې څخه به معادله جوړه کړو 2x جمع 3y منفي زید مساوي کېږي په چا سره په 15 سره. د هر یو پر ځای خپل قیمت ږدو 2x خو چې ورک دی هغه خپله کاږو جمع 3 خپله د وای قیمت 2 منفي د زید قیمت 3 مساوي په 15 سره. 3 ضرب 2 شپږ کېږي چې 3 ځینې کم کړې باره مثبت 3 پاتېږي مساوي په 15 سره. 3 چې ا طرف ته واړوې 2x مساوي کېږي په چا سره باره منفي 3 کېږي د 50 چې 3 ولاړ څو پاتېږي 2 دواړې خواوې تقسیموو پر څو باندې پر 2 نو د x قیمت یا حاصل به زده کوونکو څو وي یو وي.
نو د ایکس یا قیمت یا حاصل چې موږ ته پیدا کوي زده کوونکو هغه څو په لاس راغلی هغوی موږ ته یو یا حاصل یې څو په لاس راکړي یو یې په لاس راکړي نو د ایکس دپاره یو د وای دپاره دوه د زیډ دپاره درې کله چې مې درې سره قیمتونه پیدا کړه آیا د دې ازموینه څنګه کولی سو دا درې سره قیمتونه که چیرې په سیستم کې د ایکس وای او زیډ پر ځای کښېږدو باید صحیح جواب په لاس راکړي که چیرې د ایکس پر ځای موږ تاسې څو کښېږدو زده کوونکي یو ضرب دوه دا یې دوه د وای پر ځای دوه ضرب درې دا یې شپږ دوه دا یې اته او دلته درې دي دا توس درې ولاړ پنځه په دومه معادله کې یو ضرب درې دا یې درې او د وای قیمت یې دوه دی دوه او درې دا پنځه او دا درې دی درې چې په دوه کې ضرب کې شپږ پنځه څو کېږي زده کوونکو یولس په درېیمه معادله کې هم څه کوي ست کوي او قیمتونه په لاس راکوي او بله موضوع زده کوونکو دغه عملي چې دی دا په فکر باندې پیدا کېږي چې زه کوم عدد زر کړم د کوم عدد سره جمع کړم او تر څو یې باقي یې صفر سي نو دا خپل ځان ته داسې ځانګړې فارموله یا قیمت نه لري بلکې ته به له فکر څخه استفاده کوې داسې عددونه به پیدا کوې چې په یوه کې ضرب کې بل سره جمع یا منفي سي حاصل یې زده کوونکو چې سي صفر سي قیمت په لاس راکړي ګرانو زده کوونکو اوریدونکو زموږ ته د نن ورځې بحث یا موضوع د خطي معادلو سیستم حل د ګوس په طریقه ګوس موږ تاسو وپېژنئ چې د جرمني هېواد یو ریاضیدان و هغوی نه یوازې چې په میټریکسونو کې د سیستمونو حل تشریح کوي بلکې د مختلط د مفهوم هم د هغوی لخوا چې سوی و بیان سوی او په ریاضي کې نور کارونه هم چې دي کړي دي او اجرا کړي دي د دې سیستم په مرسته موږ تاسو هر څو مجهوله سیستم چې راکړي کولی سو د ګوس میتود په مرسته حل کړو طریقه یې څنګه وه طریقه دا وه چې په سطرو ستنو باندې لومړنۍ عملیې اجرا کړو لومړنۍ عملیې یا جمع یا منفي یا ضرب یا تقسیم کله چې مې لومړنۍ عملیې اجرا کړې ګټه څه شته ګټه دا ده چې په دوه مجهولونو کې درلوده یو مجهول صفر کېږي بل مجهول په اسانۍ سره پیدا کولی سو که چیرې معادلې درې مجهوله درلوده دوه مجهوله چې صفر سي زیډ پیدا کېږي زیډ چې صفر سي پیدا سي په دومه معادله کې چې بیا ایکس صفر دی وای پیدا کېږي کله چې زیډ وای پیدا سوه بیا ایکس په اسانۍ سره څه کولی سو ګرانو زده کوونکو پیدا کولی سو دغه طریقې یا د لومړنۍ عملیې اجرا کول هغوی به د فکر څخه په استفاده داسې عددونه سره ضرب او جمع او منفي کوو چې تر څو صفرونه جوړ سي او قیمت په لاس راکړي ګرانو زده کوونکو په همدې عنوان په بشپړېدو سره زموږ تاسې د 11 ټولګۍ د میټریکسونو فصل پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی چې موږ تاسې مختلفې برخې باندې په بشپړ او تفصیل سره بحث وکړي ستاسې وظیفه هم دا ده چې دا موضوعات په ښې زده کړې څخه وروسته یې تمرین په بشپړه توګه زده کړئ تر څو دا موضوع مې په لا او بشپړه توګه سره زده سي را روان فصل به د خیره د میټریکسونو څخه وروسته زموږ تاسې زده کوونکو چې بحث وي ویکټورونه وي ګران زده کوونکو او لیدونکو زموږ ته د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی تر بل داسې درس چې زه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم په لوی شتن تعالی مې سپارم ښې چارې ښه وخت